السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خویندورونو، ژوند د خوندونو، د مزو، د خوشحالیو، د ستونزو، د دردونو، د ګیلو، د خفګانونو ډک دی. په خوشحالیو باندې او په خوندونو باندې او په مزو باندې او د الله لخوا په ډالیو او د خلکو او د انسانانو لخوا په مرستو او په مینو به د خدای شکر او د خلکو مننه کوو، او په مقابل کې به د خو بدل په خو ورکوو. او په ستونزو به صبر کوو، په غمونو، په خفګانونو او په دردونو، په ظلمونو، او په مقابل کې به ودرېږو، مخنیوی به کوو. یوازې دا نه چې مونږه د خپلو ستونزو، د خپلو غمونو او دردونو مخنیوی وکړو، بلکې د خپلو خویندورونو سره به هم مرستې کوو او ودرېږو به، ډاډګیرنه به ورکوو، لاس به ورسره وکړو. خپلې خوشحالیانې به د نورو سره شریکوو او د خلکو دردونه او خفګانونه به هم د هغوی سره نیموو. خویندورونو، په هیر مو نشي چې په درد باندې ژوي هم پوهېږي، هر رقم ژوي، خو انسان هغه ته وایي چې د نورو په درد دردمن شي. او مسلمان خو بیا بیخي د نورو درد خپل درد شمیري، د نورو دردونو سره ژاړي. او که دا پکې نه وي، هغه نه انسان دی او نه مسلمان دی. مومن خو ډېره لرې خبره ده. نن موږ مسلمانان یو چې په موږ کې هر دله او دوس او خرپس او د خدای دشمن په موږ کې شته دی. بخښنه غواړم په دې خبرې باندې، قضاوت په تاسو باندې چې په موږ کې څوک نشته. هغه کارونه چې په نړۍ کې نه کېږي په موږ کې وشول او لا هم کېږي، او مسلمانان دي. نو عزیزانو، هیڅ وخت د چا سپکاوی مه کوئ، هیڅ وخت چاته سپک مه ګورئ، هیڅ وخت چاته کم مه ګورئ، هیڅ وخت څوک د ځانه کم مه شمېرئ، هیڅ وخت ځان په چا جګ مه شمېرئ، هیڅ وخت د چا حقونه مه خورئ. حق یوازې دا نه دی چې د چا مال وخورئ. چاته سپک مه ګورئ، د چا غیبت مه کوئ، په چا بهتان مه کوئ، په چا تهمت مه کوئ، او چې د چا مرستې نه کوئ، سمه لار ورته نه وښیئ. په خوشحالۍ کې خوشحاله او په خفګان کې خفه نه شئ. دا هم موږ د خلکو حقونه خورو. نور زمونږ په خاوره علماء کرام، مولایان، تبلیغیان ټول شتون لري، او موږ خو بیا د مولایانو نه مخکې او د طالبانو او د تبلیغیانو نه مخکې په خپله په هر شي پوهېږو. خو د ټولو نه بد دا دی چې په هر څه پوهېږي بیا یې هم کوې. سړی کفر ته وځي. یو بل ته مینه ورکوي، یو د بل نه قربان شي. تاسې بیا ژوند ته ګورئ. ژوند خو هغه وخت کې انسان په خوند پوهېږي چې په خپله وږی وده شي او بل د په ګېډه موړ کړی وي. بیا د ژوند خوند وګورئ چې په خپله په خپو روانې او بل د په سورلۍ کې کېنولی وي. بیا خوند ته ګورئ چې بیا خپله د زړې اغوستي او بل ته د نوي اخیستي. بیا د ژوند خوند ته ګورئ. الله مخاد و آباد لره. ښې خبرې دومره زیاتې دي چې ژوند به پکې خلاص شي، خو ښې خبرې نه پوره کېږي. او بدو ته خو وخت نشته چې سړی وکړي، خو بدو ته هغه وخت انسان ځي چې کله بد شي.
نو خدای پاک د موږ او تاسې نه بد کوي، خو موږ او تاسې په خپله ځان باید بد نه کړو. ښاد و آباد اوسئ، ژوندي اوسئ، یو اوسئ، د خپل ځان، د خپلې کورنۍ، د خپل ګاونډ، د خپل ولس خدمت وکئ. خیانت مه کوئ، د خپلې خاورې سره خیانت مه کوئ. چا چې د خاورې سره خیانت کړی دی په دې نړۍ هم ذلیل خوار خوبونه نه لري، او د مرګ نه وروسته د خاینانو سره چې د خدای پاک کومې ژمنې دي هغه به خدای ورکړي. ژوندي اوسئ، آباد اوسئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.